بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچینې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه د مولوي ذبیح الله مجاهد څرګندونې، پاکستان ته د زلمي خلیلزاد لخوا خبرداری او د پوتین او ټرمپ ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د ناستې هوکړه. د یو مهربان خدای په سپېڅلي نامه د لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د روان کال د 23 نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند په تړاو وایي چې اسلامي امارت هیڅکله هم پر چا یرغل نه دی کړی او نه هم د جګړې غوښتونکی و. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې که بیا څوک پر افغانستان یرغل وکړي د اسلامي امارت ځواکونو دفاع ته چمتو دي. همداراز د اسلامي امارت ویان دا هم ویلي چې وړمه ورځ د پاکستان په غوښتنه او ټینګار اوربند منل شوی هوکړه کې کومه زماني موده نه وه یاده او ځواکونو ته امر شوی و چې تیری کوونکو ته ځواب ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي اساس زلمي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه د پاکستان لخوا په پکتیا ولایت کې د ملکي وګړو او کرکټ لوبغاړو شهادت ته په اشاره ویلي چې پاکستان ولې دا د منلو وړ نه ده چې هغه ګاونډی هیواد چې کلونه راهیسې دوی د ځپلو هڅه کړې اوس لږ په سوله او ارامۍ کې ژوند وکړي. خلیلزاد زیاته کړې ده چې قطر وتوانېده چې دواړه هیوادونه د 48 ساعته اوربند غځېدو ته قانع کړي، خو پاکستان دغه اوربند مات کړ. خلیلزاد د یوې پوښتنې په مطرح کولو سره د پاکستان رښتینولي ننګولې او پوښتې دي چې آیا پاکستان رښتینی ګاونډی دی؟ کوي نو پر افغانستان دې بریدونه ودروي. د خبرونو دوام د بشر حقونو نړیوال بنسټ IHRF پاکستان ملیشو لخوا په پکتیکا ولایت کې د کرکټ پر لوبغاړو ترسره شوي برید په کلکو ټکو غندلی دی. د بشر حقونو دغه نړیوال بنسټ پر ملکی هدف دا برید د نړیوال بشر قانون او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو منشور څخه ښکاره سرغړونه بللی ده. یاد بنسټ د بشر حقونو له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې دې پیښې او د افغان ملکي وګړو پر وړاندې د دوامدار تاوتریخوالي په اړه بیړنۍ څېړنې وکړي او د دغه ناوړه عمل مرتکبونو څخه حساب واخلي. او وروستی خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې په اړه د بلې ناستې په جوړېدو هوکړه کړې ده. د رویټرز د راپور په بنسټ ټاکل شوي چې ټرمپ او پوتین به په راتلونکو 2 اونیزو کې د مجارستان په پلازمینه بوداپست کې وګوري. کرملین هم یاده ناستې ته چمتووالی منلی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو نن تر بیا ښه وخته او ښې چارې.